سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله مولانا العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في يوم أكثر من 70 مرة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. معزز سامعين مسلمانان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم من او تاسو ته تعلیمات راکړي. یو تعلیم دا راکړي چې تاسو الله پاک ته توبه وباسئ، د الله پاک نه بخښنه وغواړئ. ما تېره ورځ د توبې دپاره شرایط ویلي وو. ګناه په دوه قسمه ده، یو حقوق الله دی، بل حقوق العباد دی. یو ګناه دا ده چې انسان د الله پاک نافرماني وکړي، بله ګناه دا هم ده چې یو انسان ته ضرر ورسوي او د انسان حق پیمال کړي، دا هم ګناه ده. خو علما د هغې حق چې یو انسان د الله پاک نافرماني وکړي، د هغې نه توبه ویستل، د هغې ګناه نه توبه ویستل، د هغې دپاره علما 3 شرایط بیانوي. یو دا ده چې سمدستي همغه ګناه پرېږدي. دویم دا دی چې ته به کلک عزم کوې چې آینده دپاره به په هغې ګناه باندې مخکې کېږي نه، هغه ګناه به دوباره نه کوې. او دریم شرط دا دی چې ته به په دغې ګناه باندې پښیمانتیا ښکاره کړې، ته به خفګان کړې، خپل نفس به ذلیله کړې، خپل نفس به خطاب کړې چې تا ګناه کړی، ته ډېر رذیل نفس یې. خپل ځان به خجالت کړې، خپل نفس به خجالت کړي. الله ته به خپل ځان کمزوری وګڼې او الله ته به ووایې الله زه ډېر ګنهګاره بنده دی، ما نه عظیمه ګناه شوې ده، ستا نافرماني مې کړې ده. سره د دې نه چې ستا الله په ما باندې ډېر زیات انعامات دي، ستا په ما باندې ډېر احسانونه دي، خو سره د دې نه بیا ما ستا نافرماني وکړله. نو په دغه ګناه باندې به پښیمانتیا ښکاره کړې، خوشحالي به نه کړې، داسې به نه وایې چې ښه مې وکړل ومې کړل. ګناه باندې بار بار اصرار کول چې ښه مې وکړل، یو ګناه ځان ته حلال کړل، په دې سره انسان کفر ته رسي. ګناه به ځان دپاره حلاله نه کړې، هغه الله پاک په تا باندې حرامه کړې ده، ته به حرام شي ته حلال نه وایې. او بل حقوق العباد دی، بل ګناه دا ده چې انسان د بل انسان حق پیمان کړي، دا هم ګناه ده. دې دپاره علما 4 شرطه بیانوي. 3 هماغه زاړه دي کوم چې حقوق الله کې راځي، او یو پکې دا هم دی چې تا کوم انسان نه که یو څیز دې اخیستی وي هغه ورته واپس کړې. که چېرته د مالیاتو نه وي، د چا نه دې روپۍ غصب کړي، د چا نه دې روپۍ غلا کړي، یا دې غنم غلا کړي، یا دې غنم غصب کړي، په زور دې ترې اخیستی، یو حق دې له مالیاتو کې پیمال کړی، نو ته به هغه شی هغوی ته رسوې. که تا دنه روپۍ اخیستې دي، قرض دې نه اخیستی، هغه ورته واپس کړې، دا هم ګناه ده چې دې ورته نه ورکړې، ورته وایي چې دې نه درکوم. یا دې بل شی اخیستی وي هغه ته ونه واپس کړې، دا هم ګناه ده. ته به هغه شی اول هغې ته واپس کړې، هغې نه به وروسته ستا توبه قبلېږي. او که ته شپه ورځې توبه وباسې او تا د چا نه روپۍ نیولې دي نه یې ورکړې، ستا توبه الله پاک نه قبلوي. ته به اول هغه مالک ته چا نه چې روپۍ اخیستې هر څیز چې وي، ځکه نن سبا د روپیو دغه ډېرې معامله. که تا د کس نه روپۍ اخیستې وي، که هغه بیا هر څه وي، تا د نه مالیاتو کې اخیستې وي، هغه ورته واپس کړې. که ته ورته واپس نه کړې، ستا توبه نه قبلېږي. او که چېرته هغه کس موجود نه وي، هغه مړ شوی وي، یا بیخي هغه کس پېژنې نه، تا د یو چا د جب وهلی دی، تا ته پته نشته هغه څوک دی، نو ته به یا تا ته د هغې هغه خپلوان، هغه څوک چې در میراث دی، هغه تا ته پته شته دی چې دا دي، نو هغې ته به ورسپارې، هغې ته به ورکړې. او که چېرته هغه هم نه پېژنې، بلکل مجهوله ده چې دا به څوک وي، یا مړ شوي ټول خاندان یې خپورت شوي وي، نو ته به بیا رالګېږي، هغه مال به صدقه کې او ثواب به هغې کس ته وربخښې د چا نه چې اخیستی وي.
نو دا حقوق الله کې د مالیاتو کې او که چا ته د کنځله کړې وي چا باندې یو تور لګولی وي چې ته زاني زنا دې کړې ده یا خو به تا ته حد قذف درکول کېږي حکیم ته وایي قاضي ته وایي په تا د حد قذف درکوي اتیا درې ورکوي که ځکه تا په هغه باندې ګواهان پېښ نه کړل چې هغې زنا کړې ده په هغې باندې تا سره ګواهان نشته تاسې دروغ وویل نو تا ته به قاضي اتیا درې درکوي او که چېرته بیا یا به ته ورځې معافي به ترې غواړې ورته چې ما ته معافي وکړه ما تا باندې حد دغه شان کې تور لګولی دی هغې به ترې عفو غواړي او که یو کس دې وهلی وي ډبولی دې وي نو ورځې به هغې ته خپل نفس تسلیمي ورته ووایه چې دا زما بدن دې څنګه مې واخلې خپله بدله په دنیا کې واخله اخرت به ورځ دی قادر نه یم چې زه تا ته بیا ته بدله درکړم دلته راغلی په بس بدله واخله او که یا به ته ورته وایي چې معافي راته وکړه ما وهلی ما در باندې ګزار کړی دی د هغې راته عفو وکړه نو دا معافي به ترې غواړي دا په حقوق العباد کې دا شرط دی درې هغه دی یو پکې دا شرط شو نو ګناه نه توبه ویستل دا واجب دی فرض چې هر انسان د خپل ګناه نه توبه وباسي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي موږ ته عجیبه علامات رسول الله صلی الله علیه وسلم راکړي دي هغه وایي زه پیغمبر یم ما ته الله پاک مخکیني وروستني ګناهونه معاف کړي دي په سر د دې زه الله پاک ته یو حدیث کې راځي چې زه اویا ځلې زه الله پاک ته بخښش غواړم الله پاک ته توبه وباسم نو ای زما امته تاسو الله نه بخښنه وغواړئ توبه وغواړئ موږ او تاسو شپه ورځ ګناهونه کوو موږ او تاسو ته ډېر ضرور دي موږ او تاسو باندې واجب دي چې الله پاک ته توبه وباسو الله پاک مغفرت وغواړو بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه په ورځ کې سل ځلې د الله پاک نه توبه وغواړم نو ای انسانانو تاسو به الله نه توبه وغواړئ د الله نه بخشش وغواړئ د الله پاک استغفار بیان کړئ د الله پاک نه مغفرت وغواړئ ځکه یو ځل که تا باندې قدم څپې راغلې او مرګ درته راغلی بیا د توبې دروازه بندېږي نو ښه دا ده چې کله چې تا ته موقع میلاړېدله نو استغفر الله وایه کله چې دا آیتونه د استغفار نازل شو نو شیطان ډېر زیات خفه شو چې اوس خو الله پاک د انسان ګناهونه معاف کوي او الله پاک غفور رحیم ذات دی ډېر خفه شو خو بیا یې یو کار راسره شته دی چې زه به دې امت ته وخت نه میلاوم وخت به ورته نه پیدا کړي چې دا الله پاک د توبه وباسي نو موږ او تاسو د شیطان نه منو چې خپل ځان ته دلیل ګورو چې وخت راسره نشته ولې وخت راسره نشته موږ سره څومره زیات وخت دی ولې الله پاک ته توبه د قیامت په ورځ باندې موږ ستاسو دا عذر نه ده الله پاک ته چې الله ته وایي چې موږ سره وخت نو چې تاسو توبه ستا عبادت وکړئ دا څنګه دلیل ستا دپاره نه جوړېږي د قیامت په ورځ باندې ولې وخت درته نشته دی خوب دپاره ښه وخت شته دی د کاروبار دپاره ښه وخت شته دی خو د الله پاک د عبادت دپاره به انسان سره وخت نه وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي راوي د حدیث حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه دی دا فرمایي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم يقول ما رسول الله صلی الله علیه وسلم اوریدلی وایي والله اني لاستغفر الله واتوب الیه زه په الله مې د قسم الله پاک د تاکید لپاره قسم کړي چې زه د الله پاک نه بخښنه غواړم او الله پاک ته هره ورځ توبه وباسم فی یوم اکثر من 70 مرة په هره ورځ کې د اویا کرته نه زیات زه بخښنه د الله پاک نه غواړم سره د دې نه الله پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخکیني او وروستني ټول ګناهونه معاف کړي دي خو دې کې علما فرمایي هغه یو دا چې تعلیم امت موږ او تاسو لپاره تعلیم راکړي چې الله پاک نه بخښنه غواړي او بل دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې سره نورم درجې اوچتېږي الله پاک هغې درجات اوچتوي بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یا ایها الناس ای انسانانو توبوا الی الله واستغفروه ای انسانانو تاسو توبه وباسئ الله تعالی ته او بخښنه غواړئ خپل ګناهونو او د هغې بخښنه د الله پاک
پاک نه غواړي فإني رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یقینا زه اتوب فی یوم 100 مرة زه د الله پاک نه توبه وباسم په ورځ کې 100 کاله. نو امت زمان تاسو د الله پاک نه توبه وباسئ، د الله پاک ته خپلو لو باندې هر ماخوستن چې توبه کېږي الله پاک ته توبه وباسه. الله ما نن ورځ خپل ځان سره سوچ وکړه چې ما نن څومره د خیر کارونه کړي، څومره مې د شر کارونه کړي دي، او الله پاک ته توبه وباسه. کېدای شي ته په همدې خوب ویده شې او سبا ته ته حقیقي خوب دې باندې تللی او د مرګ هغه څپېړې وهلی او تا دپاره بیا موقع میلاو نه شي، یا د قبلې سیر ته باندې مر راوخېږي، هغې سیر ته چې مر راوخېدو بیا د انسان توبه د هغې نه بعد نه قبلېږي. الله پاک ماته په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي. تاسو ته وما علينا الا البلاغ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين